خبره ته کومه چې د سړو سره هلته ناست دي ډېرې خبرې به نه کړي د خدای مسلمان زه سره سره وړو خبرې کوم نه خو دا ډېر د یاد عزت خلک دي او که نه ځکه چې تاسو ماما خورئ خو چې خوله کولاو کوي نو بس خلک وپېژني چې دا کوم کام دی لکه ته څه کوې ته څه کوې چېرته روان یې مړه ما به نه بوځئ ها ما به نه بوځئ تاسو به روان یې ورته ووایم که نه نو د خدای ظالم نو چې دې کله بوځې نو زما له رشته خرابېږي که نه ماما له مې کښېنۍ کتلې ده کور کې کېنه ښځه دې مې واځي ده او مټیانو ډبې ځان ته راوړم د خیر دا داسې اسان کار دی چې بس تاسو قصه ختمه کړله دله څوک ښځه ورکوي دله څوک ښځه ورکوي تاسو دې شکل ته کتلي دي نو داسې به ګرځي بله ورځ به زه نه یم څوک به یې د اوبو ته راخیستوم نه نو ښه ده که نه دا اوس چې څنګه نه شي داسې دې بیا هم نه ولې د مور او پلار حق د هغې نه بعد بیا د مشرې خور حق چې وروڼو له ښځې وګورې زه خپل حق ادا کړو بس زه د سزا مې یوه خبره ته کوم دا زمین نه مخکې ځه او دا زمین نه وروستو ځه زه به ستا سره یو ځای ځم ته بس مه راځه بې شرمه انسانه څوک چې د چا ښځه کوي هغه بیا د چا سره نه ځي ښه شرمه خو ته ښځه د کور کې یوازې پرېښوده او موږ پسې را روانې نو بې شرمې ښځې نو ځان سره به دې را روانې کړی ستا انګور نه د هغه جینۍ به هغې خوښه کړی وې ته زما خورئ که نه نه نو بیا ما سره کیسو زه خپلې مور سره روان زه تاسو خو نه یم روان ښه یاره مور سره دې مه ځه مور سره دې مه ځه ځم به اوس په جګ کې به ورسره ځم مړه ما یوازې پرېږدم دا خبر نشي دا چا خبر کو تا دا څه ووایي ما هغلته په سایکل مې چل یادو بیبي پنسه مې مشلولې دا به بیا تا له خو ما بله ورځ یوه جوړه وکړه او زه به ته له جامېګانې کوم او ته به یې شلې نه ځان سره دې بوزو خو په یوه شرط په څه داسې کار وکړه ملګري ده 1800 روپۍ باندې د مټیانو ښکارې ده هغه ځان سره یوسه دا مړه لګیا یې هلته به زه خپله به هم چای وڅکم او تاسو به یې موسکئ بس بیا به راځو ودې کته دې مټیانو دې ورته وویلې دا خو ځان له په پردي کور خېټه ورچي جینۍ خو دله نه ورکوي بیبي به دقه چای به وڅکو اوبه به وڅکو ښه په جغ کې به زه واپس راځو ولې ورته ونه څنګه خوري نن دې کاکا چې دی ټول مې په اسلام آباد کې تیر کړو که نه نو اوس لاندې کاکا راغلی دومره ښکلې لورې ده که نه خورې چې راته ویلې نه شم ګوره خورې ګورې یوه خبره ته کوم په کلي کې به انشاءالله داسې جینۍ چا هم نه کړي ښه تال یې درکوي تال یې درکوي خو زه ولیدله منو بیبي ګوره ما ورته وښایه ښه نو ستا خو ښځه شته ای دې ما ورته وښایه بیا به نکاح به د ده سره وتړو که نه کېلا فلم په شانتې د کېلا فلم په شانتې زه به اوس زه به د ده په مخ باندې جینۍ کوم که نه ای بچې زه د پی ټي وي کړم د پی ټي وي ما پسې خلک کور ته راولي خو زه یې کومه نه وروره خبره خو یې کورې صحیح ده ځکه چې زه خو تا کوم ځای کې وښیم لکه شلېدلې لوټې څوک دې نه چې زه دې ورته نه یم ښودلی قرقوریا او دا جینۍ تا زمانه وکړه که نه نو ما له په دې مخ باندې دې خوا ما ته ګورې لاړې را باندې راتوکه نو سبا له به بیا کور کې غویمې هغه جینۍ به وي ما ته دا ښودلی دی بیا به په تا ګوته ږدي زه به ورته وایم زه دې نه کومه نو ځکه ورته وایم مالې دا تا ته خپل زوی داسې د ګلونو شراره ښکاري که نه نه نو موږ ته خو تم شاته ده نه ښکاري ځکه خو موږ دا خبره دا سلا به بیبي ته راشه که نه والله ګوره بیا یې وله نه ورکوي هغې ویې چې پاتې نه کړلی ویل دا بادرنګ دی ته غوږ کې خو هر سړي ته خپل ځان شاهروخان ښکاري شیشه کې شیشه وایي دروغ نه وایي خلکو ته یې وایي خو خلکو پوهېږي وروره خورې خو دې موږ سره زموږ دا رشته خرابېږي که نه نو خراب به دې شي که نه نو زه خو غواړم همداسې چې زما ستا ښه نه نه ځو بوزو یې ځه 1800 روپۍ خو په ښکارۍ کې مني د مټیانو ښکارۍ ولو د رسګولو نو بس بیا یې بوزو نو بس ټیک ده کو خبره مو شوله نو بس بیا منم کو خبره هم پاتې شوله بس بیا به پاتې که نه څوک چې چا کره ځي د خدای مسلمانه رشتې ده نو دا سنت طریقه سره څه خواږه ماږه ولې وړي که نه نو دا سقر ستا دی که زما دی بیبي نو زما خو لا نه دی که نه یاره شینه زه تا څنګه پېکم ته راتېشه خورې ته نو ستا نه دی که نه نو بیا ولې زه څنګه ویسم دا ته سوچ وکړه بیا ولې زه څنګه ویسم زموږ خو زه خپل نه دي یار وروره بس موږ سره مه ځه ځم به درته ځه داسې کار دی مالګه خرڅه نه شوه بټخېله خو به وینو که نه خو رشته ونه شوه خوله خو به م خوږه شي مټیان راواله ای بیبي هلته به هغه ښځې ته ډارېک ویم ښه ډارېک به ورته یم ظالمې زما ماما وکړه من کره سایکل هم دی ته په جغ کې یو خبره درته نه کومه هلته نه دی هلته ته به صرف زما صفت ته کار ووایه ماما چې مې دي وی په ډرامو کې کار کوي د پی ټي وي په ډرامو کې پی ټي وي کې خو نن سبا دی والله کو دله دونه صفت هم وکړم هلته ورته ویم دا
غلا کوي غلا وروره یو خبره مې ساوري بله پټوي. بله خبره مې واوره په کتنه چېرته خلک راله ستا د لیدو دلته یا یې کور لیدو ګوره مرچکي او دا جګول سره مخامخ نه کړي نه نه هغوی خو نه دي هغوی خو د فساد جوړ دي خو داسې کار به کوم د شینانه پټ په ګلزاده له ځمه ګلزاده ته وایم چې ورور په ما باندې ښه خواري وکړه چې لږ مې ښکلي کړي که نه هغه سپین پوډر په ځان ډېر دا خوریا خبره ته که د حاجي ګل دي هغه ورېرونه یادې والله مې دي ووایي که نه والله مې دي ووایي ګلزاده زما یار دی یارو د بچپن یار مې د پنځمه پورې موږ په یو کلاس کې راغلي ګلزاده نه دی که نه خو هر څومره ښه استاد دی خو ستا غونده کې شکلي هغه نه شي بدلولی او دا خو زما لیکلي واوره تا خو د دې خپونه ونیسو که نه او الټه دې په هغه کریمو په هغه کارخانه کې داسې په دغه کې و هم نه سپینېږي دا خبره صحیح ده چې د کپنۍ نه چې په کوم رنګ کې راغلی هغه رنګ صحیح دی ښه خو ته سر ماته ده ووایه نو ته زما په عزت کې بېعزتي کوې دا خو څوک نشته دی خپلو کې دا موږ تاله په بېعزتۍ کې عزت درکوو خیال دې نه دی څه خبره ته کومه زما په غرض پویه نه شوې دا جګول او مرچکي نه بیا ځکه ساتي او بله ورځ دې جیب والی خو دا قیسې ورته وکړه چې رشته پاتې چا پې والي دي ما واورېدل ځه دا خبرې به هلته زه ټولې کوم ټولې به کوم نوزو راځه نوزو خور راځه نوزو خور راځه راځه موږ نوزو راځه ولې به نه ځې مړه سې لګیا یې قسم په خدای مړه چې خندا هم راغېستله که نو زما به دا سایکل به کله به داسې بوځم او کله به داسې بوځم خوله بنده که نو بوزو دې خو ته خوله ورانه خوځې خوله ورانه نه خوځم زما خو په قرقوري باندې هغه جینکۍ نه پرزو کېږي بېبې هغه ما لیدلي دي بچې نو ماما دې څومره د عزت سړی دی شور مه کوه چې څنګه خره ده ته چې کته مې وله کتلې ده ته بېغمه شه ته کبقد سړی چې دا قرقورې ویني او خوند به دا وکړي چې بس وایي زمونږ هم نه دی خوښ ډایرکټ به مې ورته ویلي یم زمونږ هم نه دی خوښ خو څه وکړو د کور یې وشړو څه ولې قیسې ډېرې مه کوئ راځئ ناوخته شو بس راځه خورې خو ته ووایه چې دا سایکل خو سایکل پسې بیا خاندي وایي موټر مو سره دی وایي موټر نه موټر ورسره دی خو صرف د څلورو ټیرو او د یو انجن ضرورت دی ورسره هغه تصویر دې راغېستی چې هغه ګاډي ته دېستی ګاډي څه نه چې تصویر کړی هغه هم ورسره دی او موټر ورسره شته وایي د څلورو ټیرو او د یو انجن ضرورت دی ورته د شتفي خو ماسته کور پته ده که نه بس بېغمه چې ګاډی خو شته دی الله دې ما لري الله دې ما لري هغه سپینې درله ورته ویم چې په دوربین کې به هم تاسو نه لیدلي دا زما بچی دی کو دشمنه دشمن نو بیا دشمنان به په لاره نه پرېږدو ځان ته ځه ځه ډکه کوټه زه به ځمه ده زه په سایکل باندې خپلې ښځې له ښکلی چاکار ورکړم ځه ماړه خدای دې ښځې سره واله ولې هغه سقر ته بدلویم همدا غلم دی هېڅ هم نشته بوزم دي کښېنه کښېنه هلته مې صفت شروع کړه ظالمانه ما څومره درنه رشته ده ظالمه زه پوه شو زما کار پوه شه چې هلته ښکلې خبرې به کوې ګلونه به دوړې ګلونه نه سمې مرچکي خانو داسې کیسه ده که نه دا ځمکه چې دا شپږ نیم جریبه ده ښه دغه خوا چې ده دغه دا څومره ده دا شپږ نیم ده دا شپږ ده او اخوا پورې لاسته و نیم جریبه ځمکه ده صحیح شو تقریبا څه لږ بغ نیمه کم مقبوضه ده صحیح زه ستا په خبره باندې پوره پوه شم خو که زما منې که نه یو خبره راته کوم چې ګورې ستا دا ځمکه ډېره قیمتي ده زما خو پکې پیدا ده نن سبا څوک سمه خبره چاته نه کوي زه به یې درنه والم دا تخته چې کوم ده دا چې درنه بس زه والم زما پټي پرې روغېږي خو وروره ګورې بیا به په چارمان کې دا د کروړونو روپو ځمکه ده مرچکي خانو خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه خفګان خبره خو ده زموږ یو ورور دی ډاکټر زوار ډاکټر صاحب دې ته اوسګارېږي نو ما ته پته چې د ځمکو دا کول نه هغه د دې کیسو په تارو ته نه دی اوسګاره د خپل دوکان نه اوسګارېږي زه خو هم دلته نیم ته د ښه پته کاروبار ټول بار دی په کلي کې زما زه خو میاشتې راشم کې دوه درې کال هلته کې پروت یم که نه صحیح دا شی زه خرڅوم کو دغه دی لګي به دغه حساب هم کوم داسې کار دی چې هغه به درله چا سره خبره وکړم خو بیا هم درته یم او دا ډی به درنه زه والم دا به درنه په یاره چې ستا لپاره زما لږ یم نه خو چې ستا ضرورت دی په 6 کروړ روپۍ دا زما شو دا به درنه زه والم مرچکي خانو د نن یو کال مخکې دې زما نه په
و9 کروڑ روپۍ غوښتل نه هغه دې منمه خو اوس ګوره ستا ضرورت یې تی خرڅوي ما نه خو درته ووایي چې روزه ما ورته ضرورت نشته خو چې اوس باري سړی راځي د بل ځای نه اخلي نو بیا دا حق زما جوړېږي خوښه دې خپله ته پې سوچ حق خو ستا جوړېږي خبره داسې طریقې سره وکړه چې مناسب خبر راته وکړه چې زما پیدا پکې زما نشته ځکه چې په روز کالې ماله په 9 کروڑ ته شپږ غواړې که نه شپږ راکړې ماله نو داسې مناسب شان خبر راته وکړه زه خیر دی درکم چې چا باندې ته بایه که زه به درنه د بل نه 15 لکه روپۍ سیوا درکوم زه پکې پلاټینګ کوم خرڅوم مې صحیح ده ته فیصله وکړه بیا به ماته وایي زه دننه لاړم سلام علیکم په مخه دې خوري اذانونه شروع شو ښه د کرماږي او ډوډۍ دې ټیپ ته دې جینۍ راورسوله دا ګوره خوري ته مې په دې خوښ یې که نه ترکاري ډېره مزېداره پخه کړې او په یو سکند کې پخه کړې دا ډاکټر صرف د میکاپونو دي دا خبره خو خو دا تور کاکا څه وایي تور کاکا تور کاکا دا تور مخ نیولی لکه ستا د چې سترګې بدلې کړې ما ته وایي دلې زه چېرته ورکومه څه وایي ما ورته ویلې د ګټې وټې سړی مې همدقه دی هغه ویل ټیک ته ګټه وټه به کوي خو د کونډې وایي د بوډاګانو دی خو پې کجۍ کوي وایي زما نه دی نه یادولې ما نو ولې څوک نه یادوي دا خو به دې ورته ویلي چې سرکاري په پی ټي وي کې سرکاري تنخوا دي که نه خلک کتې ته نه ګوري خر ته ګوري کتې به چاته نه خیر چې قیمتي ده اول ورته ځان وښایه ځان خو ته ما خو تا وي مو ورځه نو چې ویلي دې نو دغه د انکار یې وکړو دغه ورځ مې جړله تا ته خو ما ویلي چې مه مخامخ د سریلانکا پښتونه تر هغه دلته کړو ته لاندې وته مړه پښتونه تا کې غیرت شته تا کې حیا شته ګټه مې وساتې ته مړه زما دا زما پوټې کې ته خوري زما پوټې کې خوري چې ورته ناست یم زما د مخې دې م پورته کړه نو تم زما پوټې کې خوري بېبې ما ګټلي دي تاسو دواړه یې خورئ ظالمانو دا خو ما خپلې ښځې نه ګټلي دي دا سپین پوټه کې به صرف هغه جینۍ خوري نو خوځه همدغه شان ښایي کدو اوسه د دې کوره مړه غیرت خو تا کې نشته دی راکړه ماما دې دی ماما زما دی نه دا زما ماما دی نه مړه جاړه مه ماله بې خندا راځي بدرنګ جاړې په دې کور کې چې ما ته راسپک نظر کېږي دا ستا د لاسه کېږي ښه دا په خپله تا په ځان وکړو ته ورڅه ولې دومره پرې کېدې چې هغه اوس تا نه کړی اوچتی دا علاقو کې زما څومره قدر عزت دی ستا عزت کم دی ستا عزت شته ته ځان ته عزت والا یې مړه کوم علاقه طاهر خان نه دی اسلام آباد والا هوټل والا هغه وي راځه زما هوټل کې راځه دلته به ګپې شپې لګو او تنخوا به درکوم هلته نه کبیره پرېږده هغه سړی غوښتی او دا ورته داسې تلي کبیره پرېږدي نه کبیره پرېږدي وي زما ځای ته راځه خو بچي تاسو سره مې قدر عزت نو ځه کنه ظالمه ځه کنه په ځان درته راږدم باقي ظالمه بس نور مې ګوره صبر مکمل تمام شوی قرقوریا هسې به دې را باندې ګورې ډانګې ایښې ګورې ښه ټول عمر ستا په دې کور کې پیسې ولګولې خو تا ته زه خو نه شوم هغه تا کوم ځای کې لګولي قرقوریا خوله وازه کوه مه که دومره غیرت درکې هغه پاکه سره واله بس اخري فیصله بچی ہے ما تو ګورم د جمعې زبرګرو د خو په دې کور کې ما واپس قدم کېښوره زم به نن به پخه ځم ته قسم وخوره نشي تللی مالې نشي تللی که نه وځه ځه بچی ما چې چا سره غیرت پښتو کړی هغه مې د قیامت تر ورځې پورې سر ته رسولې او اوس بیا سر ته رسوم که ځه مړه لګیایي چپچا مه کوه چې ځي چې په دې خپو کې مې ونه غوړېږي که نه تور مخې که نه او زه ایسار شوم که نه نو ته خو ګوره تور مخ یې خو ته خو ته چا په واپس راوځې هغه کس ته به زما طرف کومه نه او ته یې تور مخې زه ستا دا ما ته چې څه بد کېږي دا ستا د لاسه کېږي دا ستا زویري په کاش باندې مړه دې وله چاړې ایښې وه زما ستا دپاره خپل زوی مړ کړم اوس زوی شو د لاهور نه چې را ښځې را تښتوله دا نوخان نه چې را ښځې را تښتوله سو نو ته خو یې نه را تښتولی شي او نه یې څوک درکوي ستا خو زما په دې ګاونډ کې نوم ما ته وایي دا ځوان دی چې چا ځوان نه دی
غیرت خو پکې دومره نشته بیبي دا د سریلنکا دغه دی انګریز دی پرون ډنډي کاکا ویلي وې د ده خپې د اوښ په شانته دي پستې دي زما خپې د اوښ په شانتې نه زما خپې د چندخ په شانتې دي خو زه په دې کور کې به انشاءالله قدم ونور کړم وځه ځه ورکشه مړه په منه خو به تا لږ سپک کم که نه بلګزار راکړه دا ته بلګزار راکړه راکړه که نه زه مړه ګونرې یا شینا زه خو په دې کور اوسم که نه او خو تا زه رامنې کړم که نه ته دې غوبل ته روسیې په ګوره ښه زه کو ته ما رامنې کړې که نه قرقوریا زما نوم به دغه وي ورګه ښه اوس رانې شو او به ته بیا سبا وګویم زه خبره ده ته کوم ماشوم ده خړه ته ځان شالکه دا څه چل شوی هېڅ چل هم نه دی شوی جینۍ دماغ مې کار پرېښاسې نه چې ګورې ته هم پرېږدم درته وایم چې دا اورته ځه بیبي تا روټه نه خوړه کم دی هغه رانه کړی د مخکې جینا والا مخې نه راځي زه ستا مخلوق نه ساري کوم نه ماما دې مړ دی د دې څه کار دی چې دغه دی ځه دا رامنې کوي اوس یم دا خور مې نه ده څومره راته ګرانه وه په دې خپل کې مونږ وګورې دي که شینا او زه په دې کور کې ایسار شوم که نه نو زه هم نه دی د دې خپل پلار باندې هم پیدا غوړېږم خبره درته کومه په دې کور کې خو دا جګړې دیړه ته ما چوه ته خو ساده دي بس دی زمونږ د مشرانو هغه متل دی چې غل نه تښتي مل نو تښتي د خدای ظالمانو په روټۍ تاسو خبرې کوئ په چیو تاسو خبرې کوئ ولا یې پسې ولا بیبي ولا یې پسې ولا خبره ته کومه چې غل نه تښتي مل دې وتښتي دلته خو غل تښتي باقي دې منګه تېښته ته تیار کړي وځه زه درپسې یې وړم چې واپس نه راځي قرقوریا نه خدای راستي خدای دا پکه زده کوم اوس خدای راستي مې راته خیر ماما دې داسې کې کله کله شاید خانه وځي نه وځه که نه خدا پکه دې زه ورکم وځم ځه به ځه ورګورګه دې خواشه ایره پسې ونه یوه خبره ته کوم حساب کتاب ته ګوره غاړه کېږي حساب کتاب به ساته دې کور کوم صحیح ده ځه حساب کتاب دا مرچکي کور دی حساب ورسره کوم ځه دې ورسره کوم ځه ځه که نه مړه ګوره موږ ته نه وځو مړه افسوس په دې خبره ډېر راشي چې نن مې په دې دنیا کې مور نشته پلار مې نشته دی یا خدایه پاکه دونه ذلیله ژوند مې تېر کړ غټه ګیره خو دې شته چې ماشوم خو دی چې دا خو ارمان د دې ژوند نه خو ماله مرګ کړې د خپلې خور په کار رانلم د خپل خوري په کار رانلم نن مې د کور وباسي خپله وایي زموږ په کار رانه مړې دا سړی وباسه دا وباسه چې ځي دا خیر دې بچا ګناه ده دا نه چې ما پسې ته موټي ته راځې هغه ګناه نه وه او چې دا شړمه دا ګناه ده وځه خو بیا هم دلته رالم دې بچا دا خو یو خورې بس زه به په دې کور کې ژوند تېرېږي نه څلور نیم کاله مې سره په دې کور کې تېر کړل شپږ نیم کاله مې سره په هغې کور کې تېر کړل نور نه سارېږم نو خمبې خالي نه شو بس نو نور منګه خورې بچې اوس په زه وګورم چې ته تاڼه تحصیل وکړې په دوی مرغه په تاڼه کې پروت دي اخو خلکو زما مخ ته کتل زما مخ ته نو په یو سکند کې به یې چور راپرېښود ستا د وجې به ما تاڼې څه کوي خبره ده نور حقیقت ته زموږ تاڼو څکار واله نن دې د خپل دوی ښه صفت وکړه ښه پاره یې وکړه خو سبا چې کله مجبوره شوې که نه بیا چې دې روله دې راشي که نه بیا به راته پت معلومه زما لاسونه ونیسه بس په کفن کې به مې مخ ته نه ګورم او په کفن کې به مې مخ ته نه ګورم دا دشمنان شي ماما داسې کې نه وام دې جینۍ ګورې یوه خبره کوم جینۍ یوه خبره کوم شکر الحمدلله ما سره دنیا پیسې دي ځان له به کور والم د مچکلي په ځای کې زه اوسېږم نه په اسلام آباد کې او ته نه دی ته غم خادي کوه ته راځه نه پکې ستا ملاس کوه څه دې پکې زما د کوره وړې دي نشته پکې څه پکې نشته ښځه بس نه ده لاړه مشینه یوه خبره ته کوم خو تا چې ته زما نه په ژوند کې ښه دروازه لیدله زما دې خور که نه نو ته یاد وساته یاره ته وځه او ته زموږ ژوند خو وینه که نه ده زموږ ژوند به وینې ژوند به ویني الله ډېر بدرنګ ښکاري وروره ما تا ته ویلي ستا ژړا پسې ماله خندا راځي شینا خدای دې پسې ړوند که ای ماما دا خیرې خو راته مه کوه که نه زما ښځه پې خفه کېږي زه پې نه خفه کېږم ښه خیر قرضا جوړ لګي نو بیا به څه کوې نه بتلې ګورې نه لاړم نه بتلې یا الله
شکر دې خدای چې په ما دې دا ورځ راوسته تیرې ګر کې سامنے تیرې ګر کې سامنے وای ما خو دروغ غړل او د جانان کډه پر اختیار د ملکزي لګاړه ورک شو د خیر اوس په خوندو کې بیبي ودا بچی ما سوچ کو زه دونه غیرتي ځوان بیا واپس نه راتلم خو د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ د پکسو چټي ما نو دله سړی خو پیدا لاړ شه کنه خپه سړی خو ډورامنې کېږي نه رواني پینډۍ تتلې خود مرچکی اجرې ته بدلې یا به جمعه ته تلې بوي اے خوري کټ لنګ راکاګلی ما پریخي دي چې کټونو لنګ به مې خلکو راکاګلی ځان پیکا د خالی پسار بدن بچی زم د خالی پسار دقه 2 منټه خوشحالي ودرې ده زما ژوند به تا لیدل اوس لاړ شم نو ځکه نه ادم مرچکی اجرې ته کوم رښتیا نشي بیبي سکون شنو سم خوند سم خوندو کې چې دا اوس مې د زړه ارمان پوره شو اوس به د خیره دا یو غاښ مو کاږم ماما ته به ویلو کنه نه بس لاړه لیوازه ډېره پړتېږه مه ګوره دم نه مرچکي ماما د ذاتې و زما قدر کوه او د خیرت به ښځه مړې بیبي ستا قدر هم به زه ګوره اله کومه چې زما نه خپله خبره چې زما قدر کې ستا قدر به وشي چې زما قدر نه کې والله کو ستا قدر ستا قدر ته خو زما بچی زه دې مور یم نو خیر دی نو خلک د بچي قدر نه کوي څه ښه ده درته ووایه پیسې دې کوم ځای کې پیسې خو مې ستا دپاره خو مې نه دي چې هغه بیبي ما غم خادی ایښي دي نو ما باندې د دارو راسې رسخت کو نه مالې خیر دی نو ولې دا دلته چې به ته ټاکېږي هغه بس نه دغه ملا ډېر د کار سړی د تعویض کار وکړو رښتیا هم خرابه شوه او دا د کور یې پرېښود رشته کې مې موله ګوتې واللې ما ورته وویل دغه سړي ته مې ویل ما ته غلاګانې کوي ما چې غلا میلاو نه شي بیا جومات نه شهپاړې پاټوي بیبي دقه شان دي دا تا ویل دا مې ولسقر ته ویل هغې زه هم مالو څنګه خبر شو راځه ډوډۍ راواله کلمې به چنګار اوس پیله پراخه باندې وخوري